زما محترمه که ستا د سوال مقصد دی چې ما پیسې جمع کړې وي د دې دپاره چې زه په قرباني وکم، یو بل ملګری دی هغه د پیسو ضرورت ورته پیښ شو یا بله څه مسله ورته پیښه شوه، نو ما د خپلې د قربانۍ پیسې راواخیستلې او هغه ته مې ورکړې، نو زما دپاره د دې څه حکم دی؟ زما محترمه اگر چې تا هم یو د ښېګړې کار کړی دی چې د بل مسلمان ضرورت دی پوره کړی دی، او د شریعت په احکامو کې یو حکم موږ ته دا هم دی او دغه شانتي دین اسلام موږ ته د دې حکم هم راکوي چې کله یو مسلمان په تکلیف کې بل مسلمان ته پکار دی چې د هغه هم په هغه تکلیف باندې زړه ودردېږي، او دغه شانتي الله د مؤمنانو مدد هله کوي چې کله یو مؤمن د بل مؤمن په مدد کې الله فرمای حدیث کې راځي د الله رسول فرمای والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخی، الله تر هغه وخت پورې د خپل بنده مدد کوي تر کوم وخت پورې چې دا بنده د بل مسلمان ضرور په مدد کې وي، نو دا هم تا یو مدد کړی دی دغه سره. اوس راځو دې خبرې ته چې دا پیسې تا د قربانۍ دپاره جمع کړې وي، نو د دې څه حکم دی؟ نو عذر راغلی. عذر دا دی چې د مسلمان ضرورت دی او په دې شرط کې دا ضرورت شرعي، مثال به تور معنی یو مسلمان ته د هسپتال مسله ده، دغه د زندګۍ او د ژوند مسله ده او ته بل طرف ته قرباني کې ټیک دا د قربانۍ ځان له اجر دی، خو لیکن په تا باندې اوس لازم دی چې ته د هغه مدد وکړي، نو د دې د وجې نه ان شاء الله تعالی به الله په دې هم اجر درکوي او دوه اجره به درکوي درته، یو د دې چې تا د مسلمان ضرورت پوره کړو او بل د دې چې ستا اراده وه نو د الله دپاره دې پرېښوستله، نو من ترک لله عوضه الله، تا د الله دپاره پرېښوسته او د الله د بنده دپاره دې پرېښوسته، ان شاء الله د دې بدلې به هم الله درکوي.